برای مخصن 10 بجې ولې د شپې پاکستاني لوري د طرفه څخه لار د موټرو پر مخ او د مسافرینو پر مخ باندې خو نو پر 7 بجې باندې رسمیت ختمیږي او د موټرو پر مخ باندې پر 10 بجې باندې برای ماښام پاکستانیانو لار بنده کړله. د دوی د طرفه څخه لار بنده سوله. علت دوی خپل په طرف کې تاسیسات جوړوي، موږ په خپل طرف کې تاسیسات جوړوو. نو چې موږ تاسیسات جوړوو دوی لار بنده کړي، چې دوی تاسیسات جوړوي موږ ورته وایو نو که زموږ تاسیسات نه پرېږدي، زموږ ځایونه نه پرېږدي، نو تاسې هم مه جوړوئ، او که زموږ هغې پرېږدي تاسې خپل کار کوئ په هغه طرف کې، موږ به خپل کار کوو. خو هغه دوی دا رقم نه کوي چې دوی کار کوي چې موږ ورته وایو نو تاسې ولې کار کوئ. نو دوی راته وایي چې موږ کار کوو او چې موږ کار شروع کړو دوی که زموږ د کار په مقابل کې دغه شی وکړي چې دروازه یې پر مسلمانانو باندې بنده کړله. یعنې سیاست و تجارت باید سړی نه کړي سره ګډ. پاکستانیان دغه هر وخت دوی زموږ سره دغه شیان کوي چې صرف لږ څه زور په راسي دوی راسي دروازه بنده کړي په تورخم کې. دا تقریبا د هغه طرف د دې طرف د پاکستان لوري او د افغانستان لوري د تجارت دروازه ده، دا غټه دروازه ده، مهمه دروازه ده. پر دې دروازه باندې د ورځې تقریبا 800 900 موټره د تجارت د خلکو سره کېږي او راکېږي. د هاخوا او د دې خوا څخه 50,000 شپږ یو طرف او بل طرف دواړو طرفونو ته دغه قدر مسافر ځي او راځي. دلته موږ دوی ګاونډیتوب سره لرو، مریضان سره لرو، موږ د دوی ښه ګاونډیتوب، خو هغه دوی خپل ګاونډیتوب په دې باندې خرابوي چې د تاسیساتو د جوړولو په مقابل کې دوی راولاړېږي دروازه بندوي. ما دوی باندې غږ کړی دی، پاکستانیانو باندې میسج مې ورته کړی دی چې تاسې دغه لاره پرېږدئ، لاره پر څه شي باندې بنده کړې ده، مشکل څه شی دی، خو دوی تر اوسه پورې هغه ته غاړه نه ده ایښې.